اور دی وجه نه ښځو دپاره د سیدة النساء العالمین یو الګو قرار شو، یوه داسې نمونه قراره شوه ښځو دپاره چې که چیرې څوک حضرت زهرا وپېژني نو ای چیرې نه ګمراه کیږي، هغه نه کله د لور مقام کې دی ګمراه کیږي، نه که چیرې هغه د ښځې مقام کې دی ګمراه کیږي، ځکه چې حضرت زهرا یوه مکمله ښځه دی، یوه داسې ښځه دی چې هغې زندګي کې به ته نوکس نه به ګورې، خامي به ونه ګورې، دور هغه یوه مکمله زندګي دی د حضرت زهرا. اور که چیرې هغه کله یو مور جوړه شوه نو مور والا کردار کې خو حضرت زهرا امامت پرورش کړی دی، اور اند امامت والا کومه سلسله د مولا حسین نه بعد هغې ته عنایت شوی دی. که چیرې یوه ښځه غواړي چې هغه د معاشرې کې یوه مقام ته ورسیږي نو هغه ضروري دی چې حضرت زهرا وپېژني. زموږ رښتیا یو د پروګرامو ذریعې سره د حضرت زهرا بیان کوو چې پروردګار عالم د حضرت زهرا ته څه مقام ورکوي، اور پیغمبر څه مقام حضرت زهرا ته ورکړی و چې هغې مقامونه پهله مقام دا و چې هغې ټول امت ته ښیلی و چې زه د خپلې لور ته دومره احترام ورکوم چې زه د خپل ځینه پاش سم، چې زه یو نبی یم، یو پیغمبر یم، آخري پیغمبر یم، خو اما زه د خپلې لور ته دا مقام ورکوم.